عاصم منیر یو ځل بیا اسلامي امارت ته خوله ور اچولې ده پر افغان حکومت د عاصم منیر تازه ګزار او تورونه. سلامونه د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر په اسلامي امارت غږ کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. پاکستاني رسنیو په ځانګړې توګه جیو نیوز راپور ورکړی چې جنرال عاصم منیر د علماو ملي کنفرانس ته په خبرو کې ټي ټي پي ته د خوارج نوم کارولو سره له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان پر وړاندې د هغوی له ملاتړه لاس واخلي. هغه ګواښ وکړ چې د پاکستان پوځ به د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. عاصم منیر افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری وباله او زیاته یې کړه چې هیواد یې له 40 کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستاني چارواکو له لوري پر افغان حکومت د ټي ټي پي د ملاتړ په اړه دا ډول څرګندونې کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بېلابېلو پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. بلخوا د اسلامي امارت حکومت د پاکستان دغه تورونه تل په کلکه رد کړي او پاکستان ته یې ویلي چې د خپل بام واوره په نورو مه ور اچوئ، خپل داخلي موضوعات خپله حل کړئ. د افغانستان د اسلامي امارت حکومت تل ویلي چې زړور ځواکونه او هیواد یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ کوم هیواد په ضد وکارول شي او نه کارول کیږي. پاکستان دې د بې ځایه تورونو پر ځای خپل امنیت ته پام وکړي. د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو تازه او مهم راپور مو تر همدې ځای و. نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو تازه خبرونو او راپورونو لپاره در سره د نن پلس یوټیوب چینل سبسکرایب او وسارئ. تر بیا ښې شېبې.